راځم اوس ستاسو پوښتنې ته. محمد ناصر طارق وایي روس د امریکا نه د وسلو او قوت کې کم نه دی. بیا امریکا روس باندې اقتصادي بندیزونه لګوي، نو روس ولې په امریکا اقتصادي بندیزونه نه لګوي یا نشي لګولی؟ کشي دا موضوع ما بار جواب کړی دا او په دې باندې ما مختص یو برنامه هم کړی دا، چې دوستان زما برنامه ټولې نه ګوري او نه ورته نه رسیږي، نو دا پښتنه تکرار راځي. دی باندې زه روغه برنامه لرم، د دې ټول بیک ګراوند تاریخي هر څه می تشریح کړی دي چې زه به د ورور لپاره مختصره چې ټول 2 دقیقو کې به ورته دا ځواب زه ورکم. روس په امریکا باندې په دې باندې بندیز نشي لګولای او امریکای په روس باندې بندیز په د باندې لګولای شي چې کله دویم نړیوال جنگ ختم شو. د دویم نړیوال جنگ نه پس په دنیا کې 15 نوي قدرتونه صحنه ته راغلل چې په هغه کې امریکا، روس، چین او انګلیس او فرانسه د دایمي غړي د شورای امنیت شول. او بیا د دې په منځ کې د کمونیزم او د کپیټالیزم سور جنگ شروع شو، فاصله پیدا شولې. کله چې فاصله پیدا شولې چون په شورای امنیت کې هغه غربیان اکثریت وو، فرانسه، انګلیس او امریکا، نو د هغه فیصله الته نافذیدل تطبیقیدل. خود د لپاره تنه دا نه دی چې دا مویل دا نافذیدل، د لپاره څه وسایل دی جوړ کړل. مخ دویم نړیوال جنگ نه پس د امریکا یو څه وسایل د ته جوړ کړل چې دنیا به څنګه کنټرولي پس لدی، یعنی پس لدی. یو خدای د ملګرو ملتونو سازمان ورته جوړ کړ د لارې نه نړۍ کنټرول کی. دویم ریزرو بانک د امریکای ورته جوړ کړ. ریزرو بانک د امریکای چې جوړ کړ د کې دوه کار وکړل. یو ډالر نړیواله پیسې کړله او بل دا چې د ټولو ممالکو ته ویل چې تاسو پیسې غواړئ په دنیا کې سټانډرډ وسی، تاسو باید خپل د دې هغه پښتوانه طلا چې دا به د امریکا په ریزرو بانک کې دی. او د دنیا اکثرا ممالک، اکثرا د چین په شمول، د روس په شمول، د هند په شمول، دا ټول الته سره زر لري په ریزرو بانک د امریکا کې. په روسیه کې څوک نه لري، چین کې څوک نه لري، امریکا کې لري، ریزرو بانک کې لري. دا د دوه دلیل شول. دریم دلیل دا چې دا سیستم د تجارتي د دنیا چې دی په دا رقم د عیار ک چون پیسې د دنیا ډالر شله، مراوده په ډالر شله، ریزرو بانک ورته جوړ ک. آی ایم اف یعنی بانک دغه جهانی مانیټرینګ سیستم، انټرنیشنل مانیټرینګ سیستم د پیسو دایمته دغه ورلد بانک ورته جوړ ک. ورلد بانک په ذریعہ باندې نړۍ ټوله ماسره د پیسې ډالر ورکوا او خپل په قید کې راواله. نو په څنګه د کې په دا ټول کارونه د 1945 نه تر 1947 پورې شوي دي. یعنی 1947 کې د ریزرو بانک دغه جوړ شو، بیا ورپسې آی ایم اف ورپسې جوړ ک، بیا ورپسې د ملګرو ملتونو سازمان 1945 کې جوړ شو، 1946 کې فعال شو، بیا همدارنګه د دغه وک ورلد بانک په دغه 1945 کې جوړ ک، 1947 کې دغه جوړ ک. حقوق بشر مثلا د ټول وسایل ورته برابر کړل، دنیا خپل په قبضه کې راوستله. بنان اوس چې دنیا کې هر تجارت تاسو کوئ، هر مراوده چې تاسو کوئ، دا د ریزرو بانک د امریکای نه ځي. که چین کوي، که روس کوي، که سعودي کوي، که امریکای کوي، که ټول دا د امریکا د ریزرو بانک نه ځي. نو دلته هغه ګوري کله چې امریکا بندیز لګوي هغه تا کنټرولولی شي، هغه ستا پیسې ستا تجارت نه پریږدي چې مخکې لاړ شي. تجارت په پیسو په ډالرو کیږي. ته چې یو مملکت سره د قرارداد معاهده کړي چې زه ستا په مملکت کې راځم، دغه ځای درته زه جوړوم فرضاً $1 میلیارډ، دا پیسې $1 میلیارډ د امریکا بانک د لارې نه ځي. کله چې امریکا دا بندي کې تاغه پروژه مخکې نشي وړلای، نو په تا باندې بندیز. ته پټرول دی په بین المللي مارکیټ کې نشي خرڅولای، ځکه ته چې پټرول چین باندې خرڅې، چین به تا ته په بانکي پیسې اچي. دلته چې په بیجینګ کې پیسې واچي، دا د امریکا کې هلته ښیي چې روسیې ته چین دونه پیسې واچولې. دا یو غټ عامل دی چې د هغې بندیز لګولی شي. روس دا وسایل نه لري. روس په شورای امنیت کې یوازې دی، الته په مقابل کې هغه زیات دي. دویم دا دی د نړیوال بانک د سویفټ سیستم دوی سره نشته دی، هغوی سره شته دی. نو دا نشي کولی چې په هغې باندې بندیز ولګي. که دا بندیز هم لګي عملي کېدی نشي، ځکه تجارت د امریکا په ډالرو باندې روان دی او څوک یې مخه نشي نیولی، بانک خپل دی. دا لوی عامل دی چې دوی اگر چې اوس د چین او روسیې لګیا دي په بریکس کې د سویفټ سیستم، بانکي سیستم د باندې دوی کار کوي. که دا دوی جوړ کړل او د امریکا د بانکي سیستم نه ووتل، نو په هغه وخت کې بیا دوی کولی شي چې نور په ډالر نه کار وانخلي، خپل د بریکس پیسې جوړې کړي، خپل بانکي، بیا دا بندیزونه نور کار نه کوي.
هیله ده چې تاسو جواب می درکړی اوسي. اکشرانی 0.8 وایي چې هندوستان افغانستان ته راغلی ده. آیا امریکا د هندوستان د خوانه افغانستان ته ډیپلوماټیک راننوتل غواړي؟ نه وروره داسې نه کیږي. دا غلطه خبر ده. امریکا هندوستان ته دا دغه کړی چې ته په افغانستان کې لاړ شه، زه د شاته ولاړ یم او ته زه دغه نه پاکستان سره یم، ته هلته هندوستان هلته لاړ شه. دا کې امریکا د هندوستان ته ضرورت نه لري چې ډیپلوماټیک افغانستان ته راننوځي. که هغه غواړي سیده راشي، افغانستان هم دا اوس تیار دی چې امریکا راشي خبرې وکړي، خپل سفارت خلاص کړي. ضرورت نه لري هندوستان ته. او هندوستان دونه د امریکای په مقابل کې دونه غټ نه دی چې هغه ادا کړي. درسته سیمه کې مهم مملکت دی، ښه رول لوبولی شي، په امریکا باندې تاثیر لري، د افغانستان په رسمیت پیژندنه کې رول. مګر دا چې تا ویلي چې د هندوستان افغانستان ته راغلی امریکا به د هندوستان د لارې نه راځي، نه، دا صحیح نه دی، دا غلط دی. دا سیاسي لحاظ نه، منطقي لحاظ نه، د هر لحاظ نه غلط دی. امریکا ضرورت نه لري هندوستان ته که وغواړي افغانستان ته راشي، خپله راتللی شي، مستقیما راتللی شي، خبرې کولی شي، هېڅ ضرورت بل ملک ته نه لري. همدارنګه آخري پوښتنه زمونږ د ورور احمدزي نسامي ده یا به نسیمي چې د جهادي اخبارونه ولې کم شوي دي، ولې نه نشروي. هره ورځ 2-3 نن مې 5 خبرونه درلودل جهادي، تاسو ته مې نشر کړل، او پرون ورځ لکه چې 3 او بله ورځ 2. هغه رقم چې ما راپور پخوا وړاندې کو هغه د څو ورځې بند شوي دي. علت دا دی چې تاسو معلومه ده پاکستان دغه د ټلیفونونه دي، ما ته خو هغې ځینې دوستان رالیږي. هغه دوست زموږ چې دی د هغې د ټلیفون سیستم کې څه بندیز راغلی، وټساپ یې ورته بند کړی دی. نو ما ته راپورونه د هغه ځینه فعلا نه رارسېږي. چې کله ما ته راورسېږي زه به هغه بېرته شروع کوم او تاسو به یې وړاندې کوم. خو د مطلب دا نه دی چې جهادي حملې ډېرې قوي شوي دي، زیاتې شوي دي. د ده نه کاملا مطمئنه اوسئ پاکستانیان وارخطا دي او د دې دغه ډېر سرایت یې کړی. په بلوچستان کې هم ډېر قوي شوي دي، پېښور کې هم او پنجاب خواته هم د دې سرایت زیات شوی دی. بنان د دې علت تکنیکي دا دی چې دا خو وسایل دي او د لوی مملکتونو استخباراتو دا لري چې تلیفونونه تعقیبوي بیا بندوي. نو د واتساپ یې بند کړی دی. نو دې اساس باندې هغه دوست چې ماته نمرې دغه رالیږل راپورونه اوس یې نشي رالیږلی. کله واتساپ بېرته فعال شي یا بله نمره فعاله کړي راپورونه به راځي او زه به په منظمه توګه انشاءالله تاسو ته وړاندې کوم. په همدې هیله چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.